أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك سمت على رزقك أفطرت. دا دعا د روجمات په وخت کې لوستل کېږي چې کوم مسلمان د ورځې روزه نیولې وي او کله افطاري ټیم راشي روجمات وخت ټیم راشي نو دې وخت کې به دا دعا لولي. ډېره لنډه او ډېره اسانه دعا ده. دعا الفاظ دا دي: اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت. دعا معنی څنګه ده؟ ډېره اسانه معنی ده. اللهم ای الله لك صمت ما طالبا روزه نیولې وه، یعنی ستا رضا لپاره ستا حکم منلو مطابق ما روزه تا لپاره ونیوله چې ته راضي شي. وعلى رزقك افطرت، او ستا پر رزق باندې روزه ماتومه. اسانه دعا او لنډه دعا ده مسلمانانو لپاره. خاص طور سره روزه ماتې وخت کې د دې اهتمام پکار دی. یو بل دعا ده چې هغه مشهوره ده لیکن د هغې الفاظ د هغې اصل نشته دی، نو هغه ویل نه دي پکار. هغه الفاظ دا دي: اللهم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلى رزقک افطرت. الفاظ مزیدار دي، نو معنی هم ډېره ښکلې ده لیکن احادیثو کې د دې اصل نشته دی. مولا علی قاری رحمت الله علیه فرمای فلا اصل له، د دې الفاظو اصل نشته دی، دا نقل دی اصلي نشته دی. د دې وجنه دا ویل دی بغیر، حالانکه الفاظ څومره مزیدار دي. اللهم انی لک صمت، یا الله ما ستا رضا لپاره روزه نیولې وه. وبک آمنت، روزه مې ځکه نیولې وه چې په تا باندې مې ایمان راوړ دی. وعلیک توکلت، تا باندې مې خپل ځان سپارلی و، زما طاقت قوت نه و. وعلى رزقک افطرت، ستا په رزق ماتومه. لیکن دا دعا که چاله یاد وي نو دا ویل نه دي پکار. اوږده دعا ده لیکن د دې دعا اصل نشته دی، لہذا چې کوم دغه دعا احادیثو کې صحیح راغله او الفاظ هم ډېر شارټ دي، صرف دو الفاظ دي، دغه ویل پکار دي: اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت. یا الله ستا رضا لپاره مې روزه نیوله او ستا په رزق باندې ماتومه. او که دا دعا چاله یې رشله نو بیا به څه کوي؟ د دې معنی دی وایي چې یا الله ما ستا رضا لپاره روزه نیولې او ستا په رزق باندې ماتومه. بعضینو کې خلک مالګې سره روزه ماتوي، نو هغه هم صحیح نه ده. روزه به څه سره ماتوي؟ حدیث کې راځي چې حضور علیه الصلاۃ والسلام روزه ماته کړې کجورو سره ده، او که کجورې نه وي بیا چوارو سره، او که دا دواړه میلاو نه شي، داسې موقع راشي چې نه کجوره ده او نه چواره ده، نو بیا به څه سره ماتوي؟ بیا به اوبو سره، ما ان طهوره، اوبه صفا دي، نو اوبو سره دې روزه ماته کي. لہذا اهتمام پکار دی. روزه ماتې وخت کې نورې دعاګانې هم ځان لا خپل مادری زبان کې ویل پکار دي، د جهنم نه بچاو لپاره، کرونا وایرس لپاره او نور مختلف حاجاتو لپاره. 10 لاکه کسان حدیث پاک کې راځي چې جهنم نه الله تعالی خلاصوي. نو لہذا اهتمام د دې پابندي پکار ده چې روزه ماتې وخت کې انفرادي، اجتماعي، واړه زاړه اوږي ماړه ټول چې کوم دی لاسو چت کې او دعا وغواړي، نو رب العالمین د دا دعا دا قبلې د دې اهتمام پکار دی. دغه شان لا دې سره سره د پښمنی په ټیم کې چې کله روزه نیسي مسلمان، نو بیا هم که دعا لولي نو لوستی شي. هغه کومه دعا ده؟ وبصوم غد نویت من شهر رمضان. یا الله سبا زما د روزې نیت دی، لیکن د دې الفاظ ویل دا لازم نه دي. علماء کرام فرمایي که یو انسان مسلمان پښمنی لپاسي نو دغه پاسېدل گویا د نیت دی، نو لہذا دې د سر نه دا الفاظ کې نه وي نو پروا هم نشته دی، ولې چې د دا پاسېدل اصل کې د نیت او اراده هم دقه ده چې پښمنی ټیم ته پاسي، نو بس دغه یو الفاظ وي، نو دا الفاظ دی وي وبصوم غد نویتو من شهر رمضان. پښمنی ټیم او افطاری ټیم دا دوه ټیمونه نهایت اهم ټیمونه دي، قیمتي ټیمونه دي. نو په دې وخت کې دعا 10 لاکه کسان افطاری ټیم کې جهنم نه خلاصيږي، او پښمنی والا ټیم هم د دینه قیمتي دی.
ولې چې دا هغه طاقي وخت دی چې کوم خاص عاشقان عابدان خلک دی هغوی د کالو سر په دې وخت کې پاسي عبادت کوي. عام مسلمانانو ته دا یو موقع میلاو شته چې بشمېل اسې باسي، لهذا 2 رکعاته لمونځ دې وکړي، زیات نه زیات مخ لاس خو هسې وینځي نو لهذا لاسونه دې ورسره ومینځي، خپلې نومه دا به د عادت شي او ورسره 2 رکعاته لمونځ وکړي او د الله په مخ کې چې کوم دی عاجزي اختیار کړي او دعاګانې کوي. نو دا وخت به انتها قیمتي وخت دی، لهذا دې قیمتي وختونه فایده اغسل بګادي. یو دعا بل هم حدیث کې راغله د روجمات لپاره کچا ذهن کې راشي نو ډیره خسته خبره ده، او که ذهن کې رانغله نو معنی ولوله هغه الفاظ حدیث کې داسې راغلي دي: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ذهب الظمأ کله چې روژه ماته کړه دا دعا ولولي. ذهب الظمأ تندلاړه او رګونه جګم دی، وابتلت العروق رګونه لام دشلل، وثبت الاجر ان شاء الله او ثواب د لپاره ثابت شو. الله تعالی ول اجر او ثواب ورکړي. الله تعالی دې موږ لا کوئی کېدلو عمل کولو توفیق راکړي. وما علینا الا